یا د ټي ټي پي ختمول غواړي یا د ترهګرۍ ختمول غواړي چې تا د خپل ولس وایي چې زه تا سره په امن کې په سوله کې په ثبات کې ولاړ یم او تی مخالفت کوي تی غونډې ته نه پرېږدي او ولسونه وي قومونه وي حزبونه وي په لکونه خلک وي کله چې هلته دغسې خلک راپورته کېږي چې هغه د امن بیرغ پورته کوي او هغه سبا نه وي او تا سره درېږي یعنې پیشنهاد مې تا ته وي چې وروره زه په دې خپله منځ کې نه غواړم د دې تر څنګ خو واضح خبره دا ده چې اوس که دوی غوښتلی چې موږ ټي ټي پي په خلاف یو د بې ثباتۍ په خلاف خو تا ته خو په لکونه خلک راووتل تا ته خو فعلا حاکمیت د خیبر پښتونخوا وایي چې زه د قومونو سره یو ځای در سره هغه کوم چې دلته ثبات راسي مګر هغه نه پرېښودل کېږي دا خو واضح دی دا داسې نه ده چې اوس موږ دا تور لګوو دا تور نه ده دغه تریخ واقعیتونه دي چې هلته موجود دي نو خو که ثبات غواړې یا د ټي ټي پي ختمول غواړې یا د ترهګرۍ ختمول غواړې یا دا شی غواړې خو دا کار خو کېږي